بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د پروګرامینګ د بنسټونو د پروګرام لیکنې پنځم لیکچر ته. په دې لیکچر کې دې په اړه باندې خبرې کوو چې څه ډول کولی شو په پروګرامینګ کې وریبل معرفي کړو یا هم وریبل وپېژنو. وریبل څه معنا؟ نو د وریبل له مفهوم سره به اشنا شو او د کانسټانټ څه ده، کانسټانټ ویلیو څه ده، کیورډز څه دي، دې په اړه باندې خبرې کوو. لومړی راځو وریبل ته. ولې وریبل ته اړتیا لرو؟ وریبل څه ته ویل کېږي په پروګرامینګ کې؟ دې په اړه باندې خبرې کوو. وریبل پښتو کې ورته متغیر یا متحول ویل کېږي. نو عبارت له هغه انټیټي څخه ده، له هغه مقدار څخه ده چې د پروګرام د جریان په وخت کې خپل قیمت ته تغیر ورکړي. فرضاً موږ داسې پروګرام غواړو جوړ کړو چې د یو صنف د محصلینو فیصدي پیدا کړي، یا مثلا مخکینی پروګرام چې مخکې ویډیو کې مو یادونه وکړله چې د یو اطاق د اوسېدونکو مصارف پیدا کړي. د دې لپاره موږ تاسو یو ریل لایف یا حقیقي ژوند یو هغه په نظر کې نیسو. مثلا زموږ خپل اطاق، فرضاً یو اطاق کې 15 کسان دي، په یو اطاق کې 3 کسان دي، په یو اطاق کې 2 کسان دي. چېرې زه ولیکم چې دا پروګرام صرف 4 نفرو لپاره ده، یا صرف د 5 لپاره، یا صرف د 6 لپاره ده. دا پروګرام ما سره زیات استفاده کېدونکی نشي کېدی، جنرال پرپس نشي کېدی، یعنې هر څوک نشي استفاده کولی. نو د دې لپاره زه یو وریبل لیکلی کوم، مثلا لیکم انټیجر نمبر اف رومېټس، صرف یو وریبل منځته راوړم. اوس دا نمبر اف رومېټس وریبل چې ده، هر څوک کولی شي چې پروګرام اکزیکیوټ کړي، خپل قیمت د قیمت ته یې تغییر ورکړي. یو څوک یو قیمت ورکوي، بل څوک بل قیمت ورکوي. مثلا بېلابېل قیمتونه اخیستلی شي، ځکه دا زموږ سره یو وریبل دی، متحول دی. موږ وایو چې وریبل عبارت له هغه انټیټي څخه ده چې د پروګرام په جریان کې خپل قیمت ته تغیر ورکوي. په میموري کې هغه ځای، په میموري کې هغه لوکیشن چې د پروګرام په جریان کې خپل قیمت تغیروي، هغې ته موږ تاسو وریبل وایو. هماغه یې موږ سره وریبل ده. د وریبل د جوړولو لپاره، د وریبل د منځته راوړلو لپاره لومړی موږ تاسو ډیټا ټایپ، دویم وریبل نیم ده، د وریبل نوم، او په آخر کې ورسره سیمي کالن. ډیټا ټایپ، وریبل نیم او سیمي کالن. د دې سره وریبل منځته راوړلی شو، وریبل ډیکلیر کولی شو، وریبل ډیکلیریشن ورباندې ترسره کولی شو. نو تر دې ځایه تاسو پوه شو. اوس راځو ډیټا ټایپ څه ته ویل کېږي. ډیټا ټایپ څه معنا؟ ډیټا ټایپ یا هم د نوم څخه یې کار کېږي د ډیټا د ډول معلومونکی، یعنې دې په مرسته باندې د ډیټا ډول معلوموو، د ډیټا ټایپ مو معلوموو. څه مطلب؟ یعنې هغه میموري کې چې کوم لوکیشن موږ منځته راوړو، میموري کې چې کوم ځای موږ منځته راوړو، هغه به کوم ډول ډیټا ساتلی شي. هغه ډیټا به مثلا اعداد اوسېږي، حروف به اوسېږي، یا به نومونه اوسېږي، یا به اعشاري عدد اوسېږي، تام عدد به وي. کوم ډول ډیټا به وي؟ هغه د ډیټا ټایپ وي، کوم ټایپ وي. زه اوس په دې باندې پوهېږم چې مثلا د اطاق د محصلینو، د اطاق د اوسېدونکو تعداد باید تام عدد وي، باید ثابت تام عدد اوسېږي. زه نشم ویلی زما اطاق کې 15.3 نفره دي. زه په دې پوهېږم ځکه منطقاً په دې باندې موږ پوهېږو انسانان. څه ډول کولی شي کمپیوټر په دې باندې پوه کړو چې په میموري کې ته د نمبر اف رومېټس په ځای په نوم باندې کوم ځای منځته راوړې، دغه باید تام عدد وساتي، باید ثابت تام عدد پکې سټور شي، اعشاري عدد باید پکې سټور نه شي. څه ډول کمپیوټر پوهولی شي په دې باندې؟ د ډیټا ټایپ په مرسته باندې. زه کولی شم د ډیټا ټایپ په مرسته باندې کمپیوټر په دې باندې پوه کړم چې په میموري کې ته کوم لوکیشن ماته مشخص کوي، کوم لوکیشن زه درته ښایم، دغه لوکیشن باید کوم ټایپ ډیټا وساتي، کوم ډول ډیټا وساتي. دې ته موږ تاسو ډیټا ټایپ استفاده کوو. یا وروسته وریبل نیم ده. وریبل نیم هغه میموري کې چې کوم ځای منځته راځي، هغې ته کوم نوم ته ورکوي. وریبل کوم نوم ته هغې ته مشخص کوي. د متحول لپاره کوم نوم ټاکي. مثلا زه وایم نمبر اف سټوډنټس په نوم اوسېږي، نمبر اف رومېټس په نوم اوسېږي، مثلا مارکس په نوم باندې اوسېږي. بېلابېل نومونه ورته ورکولی شو. د موږ سره بېلابېل ډیټا ټایپس شتون لري. د ثابت عدد لپاره، تام عدد لپاره انټیجر ډیټا ټایپ استفاده کوو. اصلي نوم یې انټیجر ده، اما لنډ موږ تاسو په پروګرامینګ کې آی ایم ټي استفاده کوو. کله چې آی ایم ټي ولیکو اټ مینز چې زه غواړم په میموري کې د ثابت یا داسې یو وریبل منځته راوړم چې د هغې ټایپ ایم ټي اوسېږي، ثابت عدد، تام عدد اوسېږي. بیا نوم ورکوم، مثلا
دا مو ورته په اخر کې سیمیکالن. کله چې کمپایلر دا سټیټمنټ وګوري په میموري کې یو ځای منځته راوړي نوم ورته ورکوي ان او ار په دې نوم سره یو ځای په میموري کې منځته راوړي. دغه نه وروسته هغې ځای کې به په هغې لوکیشن کې به زه کولی شم چې صرف او صرف تام عدد انسټول کړم، ثابت تام عدد انسټول کولی شم، 5 شپږ اووه اته لس تام عدد اوسي اشاریه عدد نشم پکې ساتلی. دغه سټیټمنټ په وروسته باندې ما یو وریبل منځته راوړو. دې ته به تاسو وایو وریبل ډیکلریشن، یعنې وریبل مو ډیکلیر اعلان وکړل. کمپایلر اعلان وکړ چې یو میموري کې به یو ځای اوسېږي د انوار په نوم سره، هغه ځای به کولی شي صرف او صرف تام عدد انسټول کړي، انټیجر عدد انسټول کړي، بل رقم عدد نشي انسټول کولی. دې ته موږ تاسو وریبل ډیکلریشن وایو. نو دومره پوه شو ومو ویل چې وریبل یا متحول په میموري کې هغه لوکیشن ده، هغه ځای ده، هغه مقدار ده چې خپل قیمت بار بار تغییر کړي. د پروګرام په جریان کې خپل قیمت ته څو ځله تغییر ورکړي، خپل قیمت تغییر کړی شي، ځکه ورته وریبل ویل کېږي. وریبل مینس قابل ده دی چې مختلفو شکلونو باندې ځان واړوي، وریبل ده. نو دې له خاطره موږ وریبل ورته وایو. او د وریبل د منځته راوړلو لپاره وریبل ډیکلریشن پروسه استفاده کوو. له دغې طریقې څخه کار اخلو. وریبل ډیکلریشن چې ده په دې کې لومړی د وریبل ډیټا ټایپ لیکو، بیا وریبل نیم لیکو او بیا سیمیکالن لیکو. دې ته وریبل ډیکلریشن ویل کېږي. لکه انټیجر دا ډیټا ټایپ شو، ان او ار نمبر اف یونټس دا وریبل نیم شو، سیمیکالن همدا نیم سره سیمیکالن چې کوم دی د هغې په اخر کې راځي. نو همدا سټیټمنټ چې ده د دې په مرسته باندې کولی شو چې د ان او ار په نوم سره په میموري کې یو وریبل یو متحول منځته راوړو چې هغه متحول به کولی شي چې صرف او صرف ثابت قیمتونه انسټول کړي، صرف او صرف تام عدد انسټول کړي، تام انټیجر عدد انسټول کولی شي. دې ته وریبل منځته راوړل ویل کېږي. بېلابېل ډیټا ټایپس موږ لرو. لکه د تام عدد لپاره موږ داسې انټیجر استفاده کوو. د کرکټر CHAR مثلا لیکم my name first letter. زه یو وریبل منځته راوړم د my NFL په نوم سره، دا فرق نه کوي چې هر نوم ورته ورکوئ فرق نه کوي. my NFL په نوم سره وریبل په میموري کې منځته راوړو. په میموري کې یو ځای مشخص کوو، یو لوکیشن مشخص کوو چې نوموړی ځای به کولی شي چې صرف کرکټر سټور کړي، صرف یو حرف سټور کړي. اوس زه پوهېږم چې د my name first letter چې دا یو حرف ده، یو لیټر ده. ما څه ډول کنټرول په دې باندې پوه کړم چې زه غواړم په میموري کې یو داسې ځای جوړ کړم چې صرف او صرف زما د نوم لومړی حرف سټور کړي. نو دې ته موږ تاسو وریبل ډیکلریشن استفاده کوو. لومړی د وریبل ټایپ لیکو، ډیټا ټایپ چې ورته ویل کېږي کرکټر، دا د حرف دپاره استفاده کوو چې یو حرف دپاره یو ځای راوړو میموري کې. بیا وریبل نیم لیکو، وریبل نیم، او په آخر کې سیمیکالن لیکو، سیمیکالن. دې ته ویل کېږي وریبل ډیکلریشن. کله چې کمپایلر دې سټیټمنټ ته راځي یو بل وریبل منځته راوړي، یو بل متحول په میموري کې منځته راوړي د my NFL په نوم سره، او my NFL متحول به کولی شي چې صرف او صرف حروف سټور کړي، یو حرف فقط پکې سټور کېږي، لکه X Y Z A B C D بېلابېل حروف سټور کولی شي، اما فقط یو حرف سټور کولی شي. د اشاریه عدد لپاره مثلا زه غواړم په میموري کې یو لوکیشن منځته راوړم، یو ځای باید جوړ شي چې هغه وکولی شي چې صرف او صرف د یو محصل فیصدي سټور کړي، صرف او صرف د یو محصل فیصدي سټور کړي. فلوټ پرسنټیج په دې نوم سره وریبل منځته راوړم. فلوټ ډیټا ټایپ ده، د ډیټا د ډول معلومونکی ده. زه په دې باندې پوهېږم، موږ تاسو په دې پوهېږو، منطقا انسانان یو چې د یو محصل فیصدي چې هغه به اشاریه رقمونه ولري، یعنې اشاریه فیصدي به اوسېږي. څه ډول کنټرول په دې باندې پوه کړم چې په میموري کې ته کوم ځای منځته راوړې، په میموري کې کوم لوکیشن منځته راوړې، دغه لوکیشن باید داسې یو قیمت سټور کړي چې هغه اشاریه عدد اوسېږي، باید اشاریه قیمتونه فقط سټور کړي. د وریبل ډیکلریشن په مرسته باندې لومړی د وریبل ټایپ لیکو، فلوټ د اشاریه عدد لپاره فلوټ لیکو، بیا لیکم پرسنټیج، بیا په آخر کې سیمیکالن. کله چې کمپایلر دغه سټیټمنټ ته رارسېږي د پرسنټیج په نوم سره په میموري کې یو ځای منځته راوړي، یو لوکیشن جوړوي، نوم ورته پرسنټیج ورکوي، ټایپ یې فلوټ ټاکي. پرسنټیج کوم ځای ده په دغې کې فقط او فقط اوس فلوټ عدد ساتلی شو، فقط او فقط اشاریه عدد پکې ساتلی شو، بل عدد نشو پکې ساتلی.
نو دې ته وریبل ډیکلریشن وایو. بېلابېل ټایپونه لرو. تاسو کولی شئ د وریبل د ډیټا ټایپس نورو ټایپونو لپاره د پروګرام لیکنې بنسټونو په نوم کتاب چې ما خپله لیکلی ده تاسو سره شتون لري، کولی شئ په دې کې وګورئ. په لومړي فصل کې د وریبل ډیکلریشن په برخه کې یو مکمل جدول ده، تقریبا 10 ټایپس لرو موږ. د هغې ټولو ټایپونو څخه تاسو استفاده کولی شئ، وریبلونه منځته راوړلی شئ. نو دا موږ سره وریبل ډیکلریشن و. وریبل تاسو وپوهئ چې وریبل څه ته ویل کېږي، متحول څه ته ویل کېږي. متحول د منځته راوړلو لپاره موږ تاسو دا پروسه استفاده کوو. دا پروسه څه ډول پروسه ده؟ لومړی د وریبل ډیټا ټایپ لیکو، بیا د وریبل نوم لیکو، په آخر کې سیمیکالن ورسره لیکو. دا د وریبل ریلیټډ مکمل مهم کانسپټس ووایه. یو بل مهمه خبره کیورډ ده. کیورډ له نوم څخه یې کار اخلي، کلیدي لغات. کیورډز هغه لغات دي چې مخکې له مخکې مفهوم او معنا په یو ژبه کې پېژندل شوي. مثلا انټیجر د موږ سره یو کیورډ ده، کرکټر بل کیورډ ده، فلوټ بل کیورډ ده. د دغې معنا مخکې له مخکې په دغه ژبه کې پېژندل شوې ده، په دغې کمپایلر د موږ سره پېژني. که تاسو لیدلي ټول کیورډز موږ سره بولډ کېږي، په بولډ فارم کې شکل یې بولډ کېږي. ځکه موږ وایو چې کیورډز هغه لغات دي چې مخکې له مخکې معنا په یوه ژبه کې معرفي شوي وي. دې ته موږ تاسو کلیدي لغات یا کیورډز وایو. بېلابېل کیورډز دي موږ سره، تقریبا ټول ډیټا ټایپس دي موږ سره کیورډز دي. نور هم ځینې کیورډز لرو، لکه مخکې ما ولیکل، په مخکې ویډیو کې تاسو بیا ریټرن ټایپ شکل یې اتومات بولډ کېږي. دا یو کیورډ ده، یعنې ریټرن چې دی دې معنا مخکې له مخکې په ژبه کې پېژندل کېږي. زه نشم کولی چې ولیکم چې انټیجر ریټرن، یعنې ریټرن نوم یو وریبل ته ورکړم. پرسنټیج کولی شم اما ریټرن نشم کولی، ځکه دا کیورډ ده. کمپایلر مخکې له مخکې ریټرن په یو بل مفهوم باندې پېژني، یو بل مفهوم د دې څخه اخلي، اما پرسنټیج کیورډ نه ده. زه کولی شم وریبل ته پرسنټیج نوم ورکړم، اما موږ نشو کولی چې د وریبل نیم په ځای باندې کیورډز استفاده کړو، کلیدي لغات استفاده کړو. ځکه د کیورډز معنا مخکې له مخکې په یو ژبه کې پېژندل شوې ده، مخکې له مخکې په یو ژبه کې هغه په بل مفهوم باندې پېژندل کېږي. لکه په یو جامعه کې مثلا زه وایم کمپیوټر. کمپیوټر مخکې له مخکې یو نوم ده، یو آله ده، ټول کمپیوټر پېژني چې کمپیوټر څه شی ده. زه نشم کولی په یو ماشین باندې کمپیوټر نوم کېږدم، ځکه دا کیورډ دی موږ سره، دا معرفي شوی لغت ده. مخکې له مخکې په جامعه کې دې نه یو مفهوم اخیستل کېږي، اما موږ کولی شو چې هغه نومونه نور په هر شي باندې کېږدو، مثلا احمد، محمود، علي، دغه کیورډز نه دي موږ سره. نو پروګرامینګ کې هم کیورډز هغه لغات دي، هغه ورډز دي چې د هغې معنا مخکې له مخکې په یوه ژبه کې معرفي شوې ده. بېلابېل کیورډز لرو. په سی ژبه کې تقریبا 42 کیورډز شتون لري چې د همغې مخکیني کتاب تاسو ته مې یادونه وکوله، پروګرام لیکنې بنسټونو کې مکمل جدول یې شتون لري. یا کولی شئ په انټرنیټ کې سرچ کړئ چې د سی ژبې کیورډز کوم دي، نو تاسو کولی شئ مکمل کیورډز وپېژنئ. کله چې تاسو کیورډز ټول یاد کړو، بیا تاسو نشئ کولی چې نوموړي کیورډز د وریبل د نوم په ځای یا د فنکشن د نوم په ځای باندې استفاده کړئ. نو دا و د نن ورځې درس. د چینل سبسکرایبرونه یادونه شي او له ملګرو سره هم شریک کړئ. ښه وخت ولرئ.